په پاکستان هېواد کې خپلو ټولو افغان کډوالو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. دا اوس د ویډیو هدف مې دا و چې یو د خوشحالۍ خبر خاص کر په بلوچستان ایالت کې زموږ د افغان کډوالو چې کوم 10 کیمپونه دي، یو د مسلم باغ یا د مالګري کیمپ دی، د هغه په مورد دی. ما پر فیسبوک باندې هم په دې اړوند باندې پوسټ وکړ، خو بیا اکثره زموږ افغان کډوال لوستي نه دي، تعلیم یافته نه دي. زیات خلک ماته میسجان کوي چې پښتون صاحب که چیرې ته په وایس کې موږ ته ووایه. نو زما د ویډیو هدف هم دا دی چې زه زموږ هغه افغان کډوال چې په یو موضوع پیښیږي دوی لوستي نه وي، نو زه په دا خاطر باندې اکثره وخت ویډیو کلیپ جوړوم. هدف مو دا نه دی چې موږ ویډیو دپاره بار بار ځان را څرګندوو. زیات خلک انتقاد هم دا کوي یا په ذهن کې بیا هم دا راځي، خو موږ د هغه دپاره زموږ مقصد دا دی چې خپل افغان کډوالو ستونزې هغه که په لیکلي شکل باندې وي، که د وایس یا د اواز په شکل باندې وي، یا که د لیدلو په شکل باندې وي، باید ورسو او یو د بل غږ سره واورو. په 2023 کې د پېښور کې یو لوکل انجو ده چې آیډیا نومیږي، آیډیا انجو. دی په خیبر پښتونخوا کې هم د یونیسیار څخه پروجیکټ اخیستی و چې هغه بېوزلو افغان کډوال ته چې په کیمپونو کې میشت دي، د هغو سره دوی مالی مرسته کوله چې په هغه کې مقصد د مختلفو ټریننګ یې ورکول، هغه د حرفوي زده کړو یا هنري زده کړو په اړوند باندې یا د کاروبار په لیول باندې. نو په 2023 کې په بلوچستان ایالت کې په سرانانو او محمد خیلو او مسلم باغ کیمپونه یې ټارګټ و چې دلته به 1500 کورنیو یا 1500 کسانو ته دوی هنري زده کړې او کاروباري سیستم برابروي. نو په هغه کې دوی داسې کړي و چې موږ د هر فامیلي دپاره چې کوم څوک د ټریننګ برخوال و هغه ته به دغه سروې کوله په دغه کیمپو کې، بیا دوی ته هغه د غوښتنه چې کوم دکانداري سامان غواړي، د سینګارتون سامان غواړي، یا مقصد مختلف دغه پر هغه باندې به دوی سامان ورته برابروي. نو په هغه کې په سرانانو او علاقه او دغه محمد خیلو کې دوی دغه سامانونه وویشله چې دوی دا ویله چې مقصد دا د 1.5 لک روپو قیمت لري، خو متاسفانه چې هغه سامانونه د 15,000 او 10,000 تر 15,000 پورې قیمت درلود. بیا په هغه کې څه مسایل را پیدا سوه. دا اوس هم په سرانانو کې داسې کسان شته چې ټریننګ یې اخیستی دی، هغه سرټیفیکټ ورسره دی، خو هغه سامان دوی ته ورنه کړل سو. بیا په هغه کې د مسلم باغ یا د مالګري کیمپ چې و، په هغه کې دوی د 1100 کسانو تقریبا 150 کسانو کورنیو لیسټونه واخیستل. دا مرستې چاته ورکول؟ دا یوازې پیوار کارت درلودونکي ته ورکول. نو په هغه کې د 4,500 کسانو نومان رااله، دوی ته به دوی نغدي روپۍ ورکولې 1,40,000 روپۍ. هغه 1,40,000 روپۍ کې بیا هغه و چې څه په مسلم باغ کې مسایل جوړ سوله چې یو وایي زه ماته رسېدلي، بل وایي زما نوم راغلی، بل نه دی راغلی. او بیا دلته د مهاجرو د کډوالو د ستنېدو لړۍ سوه. بیا ځینې په دا پروګرام کې څه مشکلات رامنځته سوه، دا پیسې وځنډېدلې، نه ورکول کېدلې. په هغه کې د مسلم باغ کوم قومي سپین ږیري چې وه، د دوی کمیونټي وه، ډېره هلې ځلې وکړلې. نه کمیشنریټ پرېښوی، نه کنسولیټ پرېښوی، نه یونیسیار پرېښوی، یوه اداره هم پرې نه ښوله. خو دغه پروګرام شروع دا اوس دا د 2015 د جون نن 12مه نیټه ده. دغه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ دا د شروع ده چې د پیوار کارت ټیم هم پر ختمېدو دی. نو بیا په دغه اړوند باندې موږ یونیسیار ته یو وخت چې په هغه کې د مسلم باغ او سرخاب زړو سرانانو او نوي سرانانو ملګري را سره وه، قومي مشران را سره وه، موږ ورغلو. په هغه کې میټینګ کې د یونیسیار د بلوچستان د څانګې چیف چې کوم دی هغه، د پروډکشن د څانګې افسر چې و هغه، او نور د دوی کوم لوکل سټاف چې و، په هغه کې که په نومونو واخلو جلال صاحب، ضیاءالترین صاحب او شبینه خور او یو بل خارجي د دوی کوم کس چې و هغه ښځه وه.
نو بیا دغه د کډوالو مسایل موږ ورسره شریک کړل چې په هغه کې د بیا ستنېدو خبرې وې، د پیوار کارت، د مستقبل خبرې وې، د چکین خبره وه. د دې ټولو مسایلو برسېره موږ دغه د مسلم باغ د کیمپ مسله هم دغه مشرانو استازي چې کوم موږ دا ورسره شریک کړه. نو بیا د یونیسیار د چیف د خوا څخه خوشبختانه موږ ته دا ډاډ راکړل سو چې زه خپل هڅه کوم ان شاء الله په دې اړوند باندې زه د اسلام آباد سره خبره کوم، دا به تاسو ته دغه مرسته چې کوم د مسلم باغ د پندغالي بنده سوې ده د دې په خلاصون کې به زه کومک وکړم. نو هغه موږ مین خبره دا ورته کښېښوله چې د ECC څخه علاوه اوس موږ د پیوار کارت درلودونکي روان دي. نو چې څه روان او د پیسې په وسیله ګرځول کېږي دا خو نو ناجایزه ده. نو هغه چې اوس د اختر سم بعد کې دا 400 کسانو ته په وسیله اوس فعلا میسجان راغله چې 1,25,000 به د پی نفر دپاره نغدي پیسې ورکول کېږي. نو د دا ویډیو مقصد مې دا و چې یو دا معلومات درته پرې ورسوم. یو اکثره خلک دا خبرې بیا کولې ته نو څه شي کوئ خاص کر پر سوشل میډیا باندې. دا مې په دې درته وویل چې دا زموږ افغانان باید په دغه سر خلاص کړي چې تر څو حرکت ته ونه کړي، تر څو ته یو اتحاد او اتفاق ونه لري ستا غږ هېڅوک نه اوري او نه په احساساتو په ښکنځلو باندې کېږي. موږ باید د خپل حواس که د افغانستان اسلامي امارت دی، که د پاکستان اسلامي جمهوریت دی، که یونیسیار دی، که نور هر اداره په داسې انداز باندې ورته وړاندې کړو چې هغه پر موږ باندې رحم او شفقت وکړي. په احساساتو باندې نه کېږي، په احساساتو باندې موږ ځان هم خرابوو بل هم خرابوو او دا چې موږ را باندې سوي دي مو ځان خراب کوي، مو وطن خراب کوي، مو خپل راتلونکی خراب کوي. نو په کار دا ده چې موږ افغانان باید د حوصلې څخه کار واخلو. که چیرې دا د اوس موږ تاسې برخلیک نه دی معلوم د پیوار کارډو ده، که فرضاً د ستنېدو خبره کېږي هم موږ آماده یو، او که د پاتې کېدو خبره کېږي زموږ دلته چې کوم مشکلات دي پوس ولې هغه باید راته حل شي. نو دغه کم خلک چې په کور ناسته وي او دوی دا خبرې کوي چې د افغان کډوالو استازو کړي څه دي، دغه نتیجه ده د مسلم باغ کیمپ ته د زموږ د دغه هلې ځلو په نتیجه کې 1500 لکه پاکستانی کالداري یعنی 50 میلیونه کالداري ورته ورکې پیسې بیرته ورته پیدا شي. نو موږ 500 روپۍ چاته نسو ورکولی، 1500 لکه کالداري چې د یو کیمپ خلکو ته راځي 400 کورنۍ ته ورسیږي، دا لږه خوشحالي ده؟ ډېره خوشحالي ده. نو خبره دا ده چې موږ افغانان باید لږ څه د خپل په ګریوان کې خاص کر هغه کسان چې مقصد په دغه مسلم باغ پر کیمپ پر مشرانو خبرې کولې یا پر نورو خبرې کولې دا خبرې کوي، نو باید د دې خبرو څخه لاس واخلو او د پاکستان د حکومت، یونیسیار او افغانستان اسلامي امارت سم بیا هم دا غوښتنه ده چې زموږ د افغان کډوالو مشکلات باید تاسې واورئ. که هره پرېکړه کوي موږ ته د قبول وړ ده، او که زموږ لویه مسله چې د هغه یو زموږ د کاروبار دلته شتون دی د افغان کډوالو په ښارو کې، هغه ته د لار پیدا شي چې دوی وطن ته واړي که فرضاً فیصله کېږي، او کم چې د افغان کډوالو د چکین مراعات دي چې $315 و هغه اوس $15 ورکول کېږي، دا باید ور اضافه شي، هغه بیرته $315 ورکړل شي. حالانکه زموږ غوښتنه هم دا ده، موږ وایو هم دا، غواړو هم دا، په عراقي مهاجرو ته $1000 د هغه یونیسیار د خوا څخه ورکړل شو، موږ ته ولې $15 راکول کېږي. نو بیا هم زه د مسلم باغ خلکو ته دغه د دوی د حق د رسېدو مبارکي وایم. ان شاء الله چې زموږ څه په واس کې وي هغه به موږ ستاسې غږ تر نړیوالو او خپل حکومت او حکومت پاکستان پرې رسو. بیا هم زه د بلوچستان د یونیسیار د چیف د پروډکشن د څانګې د مسؤل افغان کمیشنر ارباب طالب المولا صاحب، زیاترین صاحب، جلال صاحب، شبینه خور مننه کوم چې زموږ سره په دغه د افغان کډوالو که مشکل شو په دغه کې پوره همکاري وکړل او زموږ د دغو 400 کورنۍ دپاره خوشحالي ورکړل. مننه.